بچو مخکې مخکې ګوره چې څه در سره کېږي. خورې ستاسو خاوند څه کار کوي؟ هغه په انکم ټیکس کې ډي سی دی. شکر دی گزاره کیږي. د حیرانتیا خبره ده په انکم ټیکس کې افسرو دومره سادهګي. اصل کې د شاکر پلار ډېر قناعت پسند خو ایماندار سړی دی. ستا د والد صاحب د مرګ نه پس د کار بوج دومره زیات راغلی دی چې سمالول یې ډېر ګران شو. زه پوه نه شوم انکل. ستا پلار چې ژوندی نو کشر به موږ دواړو باندې تقسیم شو. دومره بوج به نه و خو اوس انکل دا خبره ده بیا خو تاسو ته چې خوشحالېدل پکار دي چې تاسو سره دومره کیسونه دي. دا راته ووایه مور بیبي دې څنګه ده؟ امی ٹھیک ٹھاک دیجیے بس لگ د شوگر اور ہارٹ پرابلم دی ہوتا باقی ٹھیک دیجیے. هما مونږ دا سفر د واپسې د پاره نه شروع کړی. نو بیا ما سره واده وکړه چې د ژوند په هره لار به ما سره ملګری. وادي وي د ماتېدو دپاره خو هما زه تاله یقین در کوم چې تر څو ژوند یم تا به یوازې پرې نږدم. I love you کریم. 15,00,000 روپۍ؟ بابي خدای د پاره دا چک به ته قبلې کدی خدای قسم دی چې د ماشومانو ودېدل په چغو وچاړم. ټیک ده دا راته وایه تر اوسه دې راته هغه تصویرونه ښولو هلکه. یاره بابي خدای شته مار وړې دا یا الله ته رحیم یې ته کریم یې ته د هر چا اورې. زه لاړم علي. داسې کار وکړه لږې پیسې واخله ځان سره بیا ځه. نه ضرورت نشته ما سره پیسې شته. ضرورت نشته خو دا راته ووایه دا نن د یونیفارم ولې نه دی اچولی؟ نن زه اصول کې پارټي ده ځکه پارټي ده ځکه پیسې نه اخلي. زه ټیک ده لاړ شه. بای. مورې ستاسو طبیعت خو ټیک دی که نه؟ ولې بچې څه چلو شو؟ مورې ستاسو سترګو کې بچې د الله عجزي خوښه ده. ستا د ورور امتحان را روان دی ځکه. مورې څه بله خبره خو نشته که نه؟ نه بچې ښاده اوسې خوشحاله اوسې بچې. هاي شازي ته کله راغلې؟ خپله وایه ته چېرته روکې بیا دې څه ناول شروع کړی دی که څه؟ خو ته نه شاکر تللی دی پیپر لا د هغې انتظار مې کولو او سترګې مې د خوب نه ډکې کېدلې نو ما یې راشي دا کتاب راواله دې سره به لږه مشغول یم. د اوس نه د خوبونو راتلو پریکټس مه کوه فرا دا عمل د واده نه پس هم کیدی شي. یو خو ته نه چې راشي نو خپل بکواس به شروع کړي. ښه دا خبرې پرېږده دا راته ووایه چې د هغه افسر صاحب دې څه وشو خبره دې مخکې لاړه او که نه؟ که خبره مخکې تلې نه وې نو دا وخت به زه تا له مشورې له راتلم. تصویر یې رالېږلی دی د خوښولو دپاره. شبه ما له تصویر راکړې چې پهله یې زه وګورم. خیم به درته خو په یو شرط. وایه چې دا به کوم ماډل وي؟ واو
څه نصیب دی. یجینې دې تصویر ته به تش ګورم او کنه څه مشوره به م راکې. مشوره ټیک ده، مشوره به درله درکم، خو که څه فیس منې. فرا دا ټایم د ګپ لګولو نه دی، خو رښتیا رښتیا راته ووایه چې څنګه دی. اخو به درته ووایم شازي، خو ستا په دې مخ دومره پریشاني ولې ښکاري؟ نن یې خورانه جواب غوښتی دی، هم په دغې وجه خو پریشانه یم، که وروسته پکې څه خبره راووته نو بیا به څه کوم. دا خو ډېره اسانه خبره ده، لاړه به شي تاڼې ته چېرته چې د هغه ډیوټي ده او یو رپورټ به ولیکې. خبر اوږدوه ما، خو دا راته چې تصویر درته څنګه ولګېدو پلیز. رښتیا رښتیا درته ووایم. ګوره فرا تا ته دې زما د سر قسم وي که تا دې معامله کې د دروغو نه کار واغستو. نو اوس درته بلکل رښتیا رښتیا حل ویم. ټیک ده، زړه مخ کته پورته کوه. ډېر ښکلی دی، هینسم دی، او چې څنګه ښکلی صورت دی که نه، الله دې کړي چې همداسې ښکلی سیرت وي. ته رښتیا وایې فرا؟ چېرته زما د زړه ساتلو دپاره خو داسې نه وی؟ بلکل نه، ډېر ښکلی ځوان دی، زما له طرفه خو درته اوس نه مبارک شه. فرا تhank you so much چې تا ماله دومره ښایسته رایې راکړه. اوهو مای سویټ سیسټر، ولې به مې ښه رایې نه درکوله؟ راځه چې دننه ځو. فرا جی دا راته چې واقعي ستا را تصویر ډېر زیات خوښ شو. والله شازیب ډېر ښایسته ځوان دی. او که زه ستا واده د سره وکړم نو ستا به څه خوښوي؟ های های زموږ دومره ښه قسمت چېرته دی؟ ولې ونې قسمت بدلولو باندې وخت نه لګي. زه زم اونټي ته وایم چې د عمران تصویر د فرا ډېر زیات خوښ شو. شازي رښتیا رښتیا وایه، دا تصویر د چا دی؟ دا تصویر د عمران نستا کېدو والا. جی سر. دا څه چل دی؟ دا څه لوبه ده؟ سر یو کوروان یې دهشتګرد نیولی دی او د ځان مرپور یې ډېر شوق و. تفتیش شروع ده سر. دومره یې وهي که نه چې په خپلو پښو مو نه دري. سر هغه ټیک ده، خو سی سی پي او صاحب ډېر تشدد نه خوښوي. زه چې څه وایم زما په علاقه کې همغه کېږي. انډرسټینډ؟ ټیک ده خان جي، چې څنګه ستاسو حکم وي. ټیک ده، خو دا سړی تر هغه پورې په قلاره پرې نه دی چې څو پورې خپل نیټورک نه خولی. پوه شوې؟ صحیح شوه صاحب. ورته څو چې حل نه ویلې نو عدالت ته چې حاضر نه کوي. پوه شوې؟ چې څنګه ستاسو حکم وي سر. ټیک ده، ته ورځه او دا فایل ماته راکړه. نو وفادار بس وفادار، نو وفادار بس وفادار. ستا ټولې خبرې ټیک دي عمرانه، خو دا راته ووایه چې دا دومره ورځې چېرته روکوې؟ نه ملاقات نه فون، مصروفیات ډېر زیات شو څه؟ او ډېر مصروف وم. څه خبره ده عمران؟ ستا خبرو کې خفګان ښکاري. ماما زه تا سره څه ضروري خبره کول غواړم. یریږم چې په کم زړه وکړم. هم په دغه زړه وکړه په کم کې چې تا زما د خپلې هما تصویر لګولی دی. ستا تصویر ته څه نقصان نه دی رسېدلی، خو هغه زړه مات شو کم کې چې ستا تصویر و. ته په هوښ کې دا ته څنګه خبرې کې؟ خو ما زما مور زما رشته په خپله خوښه په بل ځای کې پخه کړې. خو تا هېڅ څه مو نه وي، هېڅ احتجاج دې ونه کړو؟ ها هما زما مور په ما باندې ډېر اعتماد کوي، ما سره ډېره مینه کوي او ما د هغې خبره ومنله. او ته ځان ته یو لغر وې، زما به څه کېږي؟ دا سوچ دې کړی دی؟ هما موږ دواړه به د مور د فیصلې احترام کوو. مور وي هما. داسې مور دې الله جهنم کې وغورځوي څوک چې د بچو د خوشحالو خیال نه ساتي. بس هما, enough is enough. You are insulting my mother.
کې تا سبا کې تا زما ژوند دې تباه کړو او ته وې چې بله خبره ونه کې Ma, please listen to me. Try to understand. Zama majbur hai wo gora. Zab bewasa hai ma. I'm helpless, Huma. But I love you. I love you, Huma. Huma! Huma! مکو ما پسې आवाजونه زما ژوند خو دې تباه کو خو یاد ساته چې ته به هم خوشحالي ونه وینې چرم نه Huma! فرا بچې چې مورې راشه زما مرۍ خوږېږي له والا جوشانده جوړه کا ټیک ده مورې خو مورې چې د شپې وده کېدلې نو ستلې به مو اوس به تاسو بیا بهر ګرځئ راګرځئ هوا هم لګي مورې بیا به اثر نه ښه ټیک شو بچې خو یاد سره به جوړی د شپې ټیک ده مورې تاسو خپل مکمل علاج ولې نه کوئ ګوره مورې هر وخت یې درته شکایت دي ګوره مورې چې بل ډاکټر له نه ځې که نه د شازي د پلار خو په 2 قدمو کې دی هغه له لاړ شه خپل علاج ته شروع کړه ټیک ده بچې لاړه به شم د شازیې درته څه پته لګېدلې ده ولې مورې په شازي څه چلو شو اسم پې نه دي شوې بېوقوفې د واده نیټه یې وتړلې شوه واده کله دی واده مورې پلار د ډاکټر صاحب سره ملاقات شوی و پلار دی وی چې د بلې میاشتې 8 تاریخ له د هغې واده دی دا به زه سمه کړم مورې زه یې تر اوسه نه یم خبر کړی بچې هغه غریبه خوار ورځ راځي سبا ورله ورشه چې د هغې هم زړه ښه شي ښه ده مورې چې څنګه تاسو وایي خو چې زه ورشم که نه دې سره به زه خبرې کوم ټیک شوه بچې ګوره بچې تا ته د عمران د مور په باره کې داسې ریماش ورکول نه و پکار ولې ډیډي موږ له د هغې د کوره راځي سر چې دومره خیال به ساتو ګوره بچې ډېرې مسلې داسې وي چې په هغه کې د ډېر د مصلحت ضرورت وي یو ځل عمران ستا شي بیا تا ته د چا نه د دباوېدو ضرورت نشته ډیډي ما ته اوس هم د چا نه د دباوېدو ضرورت نشته عمران که خفه کېږي نو کېږي به هی از مای فوټ ګوره بچې د عقلمندۍ نه کار واخله عمران زمونږ د دشمن زوی دی او د دشمن نه انتقام اخیستو دپاره ډېر سوچ پکار دی ډېر سوچ ډیډي زه نه پوهېږم چې تاسو څه غواړئ زه د هغه په پښو کې خو نشم پرېوتی اوهو تا ته څوک وایي چې د هغه نه معافي وغواړه زه خو صرف دومره غواړم چې ته هغه له باور ورکړې چې تا سم چې د هغه مور په باره کې ویلي هغه تشې بس جذباتي خبرې وې بس تا ته پته ده عمران خپلې مور سره ډېره مینه کوي او ورسره بېوقوف هم دی یو ځل یې ځان ته راوړوه بیا هر څه به ستا اختیار کې وي هغه خو ټیک ته ډیډي خو خو مو پرېږده بچې که ته لږ خواري وکړې لږه خواري نو عمران ستا کېدی شي او د بیرسټر عرفان د ټول عمر خواري دې کور ته راتلی شي او
بس د دې هغه نه د خپلې بېعزتۍ بدل اخیستی شي. تاسو ټیک وایه ډیډي، زه به د ده هغه حشر کوم چې دی به ټول عمر په کلاره سام نشي اخیستی. زه هم دا غواړم لوی چې دا وخت کې د جذباتو نه بلکې سوچ نه کار واخلي. As you wish, Daddy. Imran, I'll see. نو وفادا بس وفادا نو وفادا بس وفادا. خوري که چېرې تاسو زما حق تسلیموئ نو زر تر زره خپله لور رسخت کې چې زموږ کور ته راشي نو زموږ کور ته به خوشحالۍ راشي. خورې ستا حکم په سر سترګو هغه زموږ لور ده، مونږ هم پرورش کړی دی. خورې مونږ له هم خو دومره وخت راکه که نه چې خپل لور د رخصتۍ دپاره ښه انتظام خو وکړو که نه. خورې ستاسو مرضي ده، خو زه به بیا هم تاسو ته دا درخواست کوم چې څومره زر کېدی شي نو ښه به خورې که دومره در باندې ناوخته دی نو ستا لور ده، اوس یې ځان سره بوځه. خوري ما ستاسو نه صرف فرا غوښتې ده، خدای موږ نه ډېر څه راکړي دي او بیا د هغې خپل نصیب دی، تاسو ځان مه کړوئ. تاسو ټیک وئ، خو دنیا ته هم بس څه خول غواړي که نه؟ داسې خو نشي کېدی که نه چې خالي لاسې کور نه رخصت کړو. خوري زه خو وایم چې دا خبره هم نن پخه شي، خلک به هم خبرول غواړي او بیا د اختر په میاشت کې څومره وخت پاتې دی؟ اختر میاشت؟ خورې تاریخ په خول خو د فره د پلار کار دی. خوري د فرا پلار ته زما له طرفه سوال وکړه چې د اختر میاشت کې نیټه راکړي، باقي پاتې شوه د تاریخ خبره هغې سره به بیا ګورو. تاسو بالکل تسلي وساتئ، څنګه به چې تاسو غواړئ هماغه شان به کېږي. خو فره پلار نه به تپوس کوم، هغې اجازت نه بغیر زه هېڅ نشم ویلی. ډېره ښه ده خوري، زه به یو څو ورځې پس ستاسو د جواب دپاره بیا حاضره شم. ستاسو خپل کور دی، کله چې زړه غواړي تاسو راتلی شئ. ښه خوري اوس به زه لاړ شم. نه نه تاسو کښېنئ. هغه فرا لور مې لږه راغواړه. فرا جی امی امی تاسو او راشه. راځه بچي دلته ما سره کښېنه. راځه بچي. دا زما د طرف نه زما د لور دپاره یوه ښکلې شانتې تحفه او د عرفان احمد خان د مینې یادګار. خوشحاله اوسئ. خورې د نن لپاره زما لور ده او د بیرسټر عرفان مشر انګور او د دې خانداني کړو حقداره. دا زما خواښې ما ته په لاس کړې وي او ما خپلې لور ته اوهو فرا سم ودرېږه، خوځه مه که نه. ریډي لږ سمایل. نشم خندلی. اوهو ته راشه که نه ګوره څومره ښکلي تصویر مې دله ویستلو او مړې ته په هغې کې هم خفه یې. وګوره. اوهو فرا پلیز اوس خو ته خپله ناراضګي ختمه کړه که نه. سوري بس. نه شازي ته ما ته دا ووایه چې ما کومه خپله خبره تا نه پټه کړې ده چې تا ما نه د خپل واده خبره پټه کړه. اوهو فرا دا هر څه بابا او د افتاب مور او پلار دومره زر وکړو چې ته ته اډو خبر نشي. ها یس واقعي. ښه نو ما ته اوس پته ولګېده چې ته دروغجنه ومې. دروغ نه یم جانې، بعضې کارونه وشي په انسان ته نه خبر نشي. ښه اوس داسې وکړه چې د هغه شهزاده تصویر دې ما ته وښایه. ښه داسې وایه که نه. دا وګورئ. ښه نو د دې مطلب دا دی چې ته ټوله شپه خوب نه کې او دې شهزاده ته ګورې. څوک هم فرا د افتاب نقش
الله پاک دومره ښکلې جوړ کړی دی دومره ښکلې جوړ کړی دی چې تا نه خپله ملګرې میره کړې ده هم خو زه اوس دا سوچ کوم چې زه به ځان سره د واده شاپینګ له څوک بوځم البته زه خو در سره نشم تللی یو کس دی چې ډېر روزګار ناست دی هغه ته فون وکړه هغه به در سره لاړ شي هغه څوک آفتاب آفتاب جناب هغه د خپلو مجرمانو نه روزګارېږي نو ما سره به څه لاړ شي ویری سمپل چل به درته زوخم عمل به پې توکي چې کوم یاد کړی د مجرمانو لاسه کې چې که نه هغه کړی به ته راوالي او د هغې لاسه کې بې واچې او ځان سره به روان کې ګوډ آیډیا منې او که نه راځه چې زه چې چای یا الله څنګه چې مال د خوشحالیانې راکړې داسې زما لور باندې فضل وکړې هم خوشحاله وساتې خدایا خوشحاله وساتې نو وفادار بس وفادار نو وفادار بس وفادار
آیا ډېډ فون خو دې نو راغلی نه ممي ډېډي فون خو نو راغلی خو بایجان فون راغلی وی چې زه به لږ لیټ راځم دی چې لیټ راځي نو میلمانه به دیوالونو سره خبرې کوي څه ټایم یې فون کړی د 10 منټه کېږي چې راغلی ما په خیال هغه افیس کې دی دا بایجان بیا فون راغلی ته راماله چې غوږونه ترې راکاږم الو السلام علیکم مامي کلیمه تاله پته نشته چې تا کتوله خلک را روان دي او مامي زه څه جینۍ خو نیم چې زما کتوله خلک راځي نوره نیم خبر زر تر زره کور ته ځان راورسو او مامي هره معامله کې سختیم خوند نه کوي ګوره بچې ډېډ ترې ما پاتې رانه ولي زر تر زره راشه میلمانه هم را روان دي ډونټ وری مامي زه درځم ښه ده ټیک شو بچې کوشش کوه چې زر راشي دا والا موبایل دی